Hi viewers, I hope you all will be fine. راځي چې نن د توافق یا د یو چا سره په کومه خبره کې د موافق یا د هغې سره د قبلېدو باره کې چې ځان ورسره موافق وساتې چې ته صحیح وې. په هغې باره کې یو څه جملې دي چې دلته به موږ زده کوو. نو راځئ چې نن دا څو جملې یادې کړو. نو د ټولو نه وړاندې جمله ده چې no doubt about it، بېله شکه no doubt about it، یا دې کې شک نشته دی، شک شوبه پکې نشته، ته صحیح وې. دویم you have a point there، تاسو ښه هدف لرئ یا تاسو ښې نقطې ته اشاره وکړه. you have a point there، تاسو ښه هدف لرئ یا تاسو ښې نقطې ته اشاره وکړه. you have a point there، نو دې معنا ده تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه یا همدغه خبره زما هم هدف و. I totally agree، زه کاملا موافق یم در سره. I totally agree، زه کاملا موافق یم در سره. That's for sure، دقیقا همداسې ده. That's for sure، دقیقا همداسې ده. همدا خبره چې ته کومه کوي دا صحیح ده، کاملا درستا دا صحیح خبره ده. That's for sure، دقیقا همداسې ده، همداسې وله، یا زما په ذهن کې هم دا خبره راتله. That's for sure، دقیقا همداسې ده. I feel the same، زه هم همداسې فکر کوم. I feel the same، زه هم همداسې فکر کوم څنګه چې ته وې. Absolutely، کاملا. Absolutely، کاملا، بیخي، 100%، یا 100% کې. Absolutely، کاملا. نو دغلته دا موږ 100% دپاره استعمالوو چې absolutely. You are absolutely right، تاسو کاملا درست وای. You are absolutely right، تاسو کاملا سمه خبره کوي. I'm with you، زه در سره موافق یم. I'm with you، زه در سره موافق یم یا زه په دې خبره در سره ولاړ یم، ته صحیح درسته وای. I'm with you، زه در سره موافق یم. زه در سره په دې خبره باندې مطمئنه یا کاملا موافق یم چې دا خبره درسته ده. So I'm with you. Exactly، دقیقا. Exactly، دقیقا او absolutely دواړه یو معنا لري. عموما کې دا ټول یو معنا لري، خو ځینې جملو کې باید موږ دا مختلف ځینو کې استعمال کوو. لکه that's true، واقعا دا رښتیا ده. That's true، واقعا، یا دا رښتیا خبره کوي یا دا رښتیا ده. That's true. نو هیله لرم چې دا جملاتو به کوم چې موږ اوس نن ولوستلې تاسو ته لږ فایده در رسولې وي او په کوم ځای کې هم په کار راشي. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل سره سبسکرایب